د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زید. درنو اوریدونکو السلام علیکم. خاکسار احمد زی به مایوزل بیا ستاسو پام راګرځوم د نړۍ د هېوادونو خپرونې ته. په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د ژوند هره لحظه مو په خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي. قدرمن دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو باره کې معلومات درکوو. درنو دوستانو، په تېره خپرونه کې تاسو د جمیکا هېواد په باره کې معلومات واورېده. په دې تمه چې هغه خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د امریکا د لویې وچې نه مکسیکو هېواد در وپېژنم. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ او د مکسیکو هېواد په باره کې معلومات واورئ. درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. د مکسیکو هېواد د نوم لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې MX دی. رسمي نوم یې د مکسیکو متحده ایالات او نړیوال نوم یې مکسیکو دی او سیمهیز نوم یې هم مکسیکو دی. درنو دوستانو، دا هېواد د شمالي نیمهکورې، لویدیځې نیمهکورې، مکسیکو د شمالي امریکا په جنوبي او د مرکزي امریکا په شمال کې، د آرام سمندر او د مکسیکو د خلیج ترمنځ، د شمالي ارزوبلد د 15 درجو نه تر 21 درجو او د لویدیځ طولالبلد د 3 درجو نه تر 19 درجو په منځ کې موقعیت لري. درنو دوستانو، مکسیکو هېواد 1,09,550 کیلومتره مربع پراخوال لري چې شمال د امریکا متحده ایالات، جنوب ته آرام سمندر او بیلیز، جنوب ختیځ ته ګواتاملا او شمالي امریکا، لویدیځ ته آرام سمندر او کالیفورنیا خلیج پروت دی. په وچه کې د مکسیکو هېواد د ټولو پولو اوږدوالی 4353 کیلومتره دی او له اوبو سره 9310 کیلومتره ګډه پولې لري. د مکسیکو هېواد د مهمو غرونو څخه د ختیځ سیرا مادري غرونه دي او د سیرا مادري لړۍ د دې هېواد دواړه غورځونکي دي او د روشوز د غرونو ادامه بلل کیږي. قدرمنو اردوونکو، په دې هېواد کې یو شمېر لوړې څوکې هم شته دی چې اوریز آبا چې 5600 متره او پارپوتین 4800 متره جګوال لري. د راکلي غرونو څخه سرچینه اخلي او بیا له شمال لوري څخه د مکسیکو خاورې ته ننوځي او د مکسیکو خلیج ته ورتویږي. درنو دوستانو، په مکسیکو هېواد کې یو شمېر مهم او غټ سیندونه هم شته دي چې دا سیندونه د دې هېواد په کرنه کې مهم رول لري. د دې سیندونو په غاړه د سیال او تفریح لپاره په زړه پورې ځایونه جوړ شوي چې دا هم د مکسیکو هېواد په اقتصاد کې یو مهم رول لوبوي. د ریو کونجوس سیند د مکسیکو په شمالي سیمو کې چې د راکلي غرونو څخه سرچینه اخلي او بیا د شمال لوري څخه د مکسیکو خاورې ته ننوځي او د مکسیکو خلیج ته ورتویږي. ریو ګراندا لاس بلزاس له آرام سره یوځای کیږي او پاپالون او ګریګورلر اوزا ماستینوس د دې هېواد د مهمو سیندونو څخه دي. ناویلي دې پاتې نه وي چې د مکسیکو هېواد 40% ځمکه په دې سیندونو خړوبېږي. د مکسیکو هېواد هوا د راس السرطان د مدار په واسطه په 2 برخو ویشل کیږي او هوای کتلي شمالي او ختیځ برخو ته ننوتلی شي. دغه کتلي هوا سړوي او بادونه راولزوي او روختونه ډیروي. ډېرې تیزې بړبړکۍ له مکسیکو شمالي سیمو د هوا غټ ځانګړتیا بلل کیږي. مکسیکو د آرام سمندر د مکسیکو د خلیج او کارابین د اوبو په منځ کې پروت دی. له همدې امله تل تاوده بادونه د می له میاشتې څخه تر اګست پورې له ختیځ لوري څخه لویدیځ ته الوزي. د نیمې مکسیکو هوا وچه ده. د دغې سیمو دوبی تود او ژمی سوړ دی او هر کال شاوخوا 40 انچه باران پکې اوري. په پاتې مکسیکو کې هوا توده او لنده ده او روختونه په دوبي او د مني په لومړۍ وختونو کې
د لاتین امریکې دریم غټ هیواد د مکسیکو هیواد دی. د شمالي امریکا ډیر جنوبي برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو او منځنۍ امریکا ترمنځ پروت دی. د مکسیکو څړځایونه پراخه ډاګونه د دې هیواد په شمالي سیمو کې پراته دي، په داسې حال کې چې د دې هیواد له شمال څخه جنوب ته د سیرا مادرا د غرونو ختیځو او لویدیځو لړیو ترمنځ کرنیزې مځکې پرتې دي. د ریو ګراندا سیند د امریکا د متحده ایالاتو او مکسیکو پر ډیره ګډه پوله بهیږي او د مکسیکو غټ خلیجونه کامپیچ د مکسیکو په ختیځه برخه کې، ویرګروز، تامپیکو، کالیفورنیا لویدیځ ته، منزانیلو لویدیځ کې، اکاپولاکو لویدیځ کې د راس السرطان مدار د دې هیواد له منځنیو برخو څخه تیریږي. په مکسیکو هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 450 نفر، په 1 میل مربع کې 140 نفر، په ښارونو کې 15.5% او په کلیوالي سیمو کې 4.5% اوسیدونکي ژوند کوي. په دې هیواد کې د نفوسو د زیاتوالي کلنۍ وده 1.18%، په زرو ماشومانو کې د مړینې اندازه 20.19 ماشومان، 22.15 هلکان او 18.8 پکې انجونې دي. د ژوند تمه په منځنۍ توګه په مکسیکو هیواد کې 15.19 کاله ده، په نارینه‌و کې 2.42 کاله او په ښځو کې 8.10 کاله ده. په مکسیکو هیواد کې یوه ښځه په عمر کې 2.15 ماشومان زیږوي. د دې هیواد د اوسیدونکو نژاد ماستوزیس، سورپوستي، اسپانویان، بومي سورپوستي او سپین خلک پکې ژوند کوي. دین یې رومن کاتولیک دی او رسمي ژبه یې اسپانوي ده. لیکدود پکې په لاتیني ژبه دی. مکسیکو هیواد اداري ویش له پلوه په 1 ولایتونو او په 1 فدرالي ولسوالۍ باندې ویشل شوی دی. د دې هیواد حکومت فدرالي جمهوریت دی. د مکسیکو نوی اساسي قانون په 1919 د فبرورۍ په 5 نافذ شوی دی. ناویلي د نوي پاتې چې د دې هیواد لومړی اساسي قانون له نیټې څخه یوه پیړۍ مخکې جوړ شوی. له نیټې څخه یوه پیړۍ مخکې جوړ شوی. د مکسیکو په اساسي قانون باندې په 1929 او 1953 کې نوې کتنې شوې دي. د مکسیکو هیواد جمهور ریاست د هیواد د خلکو په خوښه د شپږو کالو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد د جمهور ریاست تیرې ټاکنې په 2006 کال کې شوې او راتلونکې ټاکنې به په 2012 کال کې ترسره شي. په مکسیکو هیواد کې د رای ورکولو سن 18 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. په مکسیکو هیواد کې ولایتي حکومتونه د هغه حاکمانو لخوا اداره کیږي چې د شپږو کالو لپاره ټاکل کیږي او د قوانینو د جوړولو په ګډون پوره واکونه لري. د مکسیکو د ولایتونو حاکمان او د ولایتي ولسي جرګې غړي ټول د خلکو لخوا ټاکل کیږي. د مکسیکو هیواد ملي کانګرس 2 جرګې لري. لومړی د مشرانو جرګه چې دا 128 غړي لري او داسې ټاکل کیږي چې 9 د خلکو په خوښه او 22 د ګوندونو د رایو په اساس ټاکل کیږي. د مکسیکو د مشرانو د جرګې غړي 6 کاله کار کوي او دوهمه په دې هیواد کې فدرالي خونه ده چې دا هم 500 غړي لري چې 300 د خلکو په خوښه او 200 د ګوندونو د رایو په بنسټ غوره کیږي. د مکسیکو د مشرانو جرګې او د مرستیالانو د فدرالي خونو تیر ټاکنې په 2006 کال کې شوې او راتلونکې ټاکنې به هم د دې په 2012 کال کې ترسره شي. په دې هیواد کې لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د رای ورکولو سن 18 کلن دی او رای ورکول عمومي او جبري دي. د مکسیکو حقوقي نظام په مدني قوانینو ولاړ دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د اساسي قانون له نظریاتو او نورو مدني قوانینو له مخې جوړ شوی دی. د دې هیواد قضایي سیستم په 2 برخو ویشل کیږي. هغه محکمې چې د فدرالي قوانینو له مخې کار کوي او حاکمان یې ولایتي مسایل څیړي. ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی چې 20 قاضیان لري او د 6 کالو لپاره د دې هیواد د جمهور رئیس په پیشنهاد د مشرانو جرګې لخوا ټاکل کیږي. د مکسیکو هیواد د استئناف محکمه 6 غړي لري چې هر یوې 3 قاضیان او 40 سیمهییزې محکمې لري. مکسیکو هیواد په 1930 کې د ملکي خلکو لپاره د اعدام جزا لغوه کړې ده. مکسیکو هیواد په 1930 کې د ملکي خلکو لپاره د اعدام جزا لغوه کړې ده. درنو دوستانو، د مکسیکو هیواد د خپلواکۍ ورځ 18 د سپتمبر 14 له اسپانیا څخه ده. ملي رخصتي د سپتمبر 14 له خپلواکۍ ورځ ده. دا هیواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د نومبر 18 ده. درنو دوستانو، هر هیواد په ملي بیرغ پیژندل کیږي. همدا بیرغ دی چې د هیواد سرحدات ټاکي او هیواد په نور هیوادونو کې په بیرغ باندې پیژندل کیږي. د مکسیکو هیواد بیرغ د 3 مساوي عمودي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې ښي خوا سره منځنۍ شنه او بله شنه ده. د مکسیکو د ملي بیرغ د سپینې ټوټې په منځنۍ برخه کې د دې هیواد ملي نښان ښکاري او په طلایي رنګ ګوربت چې یو تور ماری په مخوږه کې نیولی دی ښکاري. درنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځوم د مکسیکو هیواد اقتصاد ته.
مکسیکو چې د پراخوالي له پلوه د نړۍ 14 او د نفوسو په توسن د نړۍ 11 غټ هیواد دی او اوس د غیر خالص کورني تولید له پلوه هم په نړۍ کې 14 ځای لري او عواید د تریلیون ارقامو ته رسیدلی دي. مکسیکو داسې اقتصاد لري چې په هغې کې ډیر پرمختللي صنعتي کرنیز میتودونه او شرکتونه او په عین حال کې له موډه لویدلي صنعتي او کرنیز تولیدات دواړه څنګ په څنګ شته او د هیواد د اقتصاد د ملا تیر بلل کیږي. که څه هم چې د هیواد لږ ځمکې د کرنې لپاره جوړې دي خو د اوبو لګولو سیستمونه د پراختیا او نورو تولیدي هڅو له برکته د نړۍ په هغو لومړنیو 10 هیوادونو کې شمیرل کیږي چې ډیرې غلې دانې تولیدوي. مکسیکو د صنایعو او د کرنې په سکتور کې د دې هیواد د خصوصي سکتور ونډه زیاته ده. مکسیکو د کاني موادو د درلودلو له امله د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې راځي او د سپینو زرو، مسو او اوسپنې د سترو تولیدونکو هیوادونو په کتار کې شمیرل کیږي. دغه هیواد له طبیعي ګازو د درلودلو له امله په نړۍ کې وم او د اوما تیلو او ګازو د تولید له پلوه شپږم ځای لري. د امریکا متحده ایالات د مکسیکو ستر تجارتي شریک دی. د مکسیکو 80% صادراتي مالونه او په ځانګړې توګه تیل او ګاز امریکا متحده ایالاتو ته ځي. د مکسیکو دغه انحصاري سوداګریز حالات کله ناکله د دغه هیواد اقتصاد ته ستونزې پیښوي او له همدې امله دغه هیواد څو کاله مخکې وپتېله چې له یو خوا به خپل صادراتي توکي متنوع کړي او له بل پلوه ځان ته نوي سوداګریز شرکتونه پیدا کړي. درنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځوم د مکسیکو هیواد اقتصادي حالت ته. د مکسیکو دولت د ګټورو هڅو له امله د دې هیواد د سمندري بندرونو او د هوایي ډګرونو په دې وروستیو کلونو کې عصري شوي او د اورګاډي پټلۍ اوږدې شوي او د مخابراتو شبکې پراخې شوي او د هیواد ګوټ ګوټ ته طبیعي ګاز او برېښنا رسول شوي دي. سملاسه په دې هیواد کې د سړي سرکلنی عاید د امریکا متحده ایالاتو په پرتله 4 ځلې لږ دی. د ملي عوایدو په ویش کې عدالت نشته او په امریکا او کاناډا باندې د مکسیکو د صادراتو اتاکا له هماغسې په ځای پاتې ده. د مکسیکو دولت د نړۍ له 40 هیوادونو ګواتامالا، هندوراس، السلوادور، جاپان او نور سره د بې مسؤله سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړي دي. د مکسیکو دولت د خپل هیواد د راتلونکي ډاډه اقتصاد پرمختګ لپاره د بنسټیزو پروژو جوړولو، د کارګرانو استخدام، پر قوانینو باندې کتنې او د مالیاتي نظم نوي کولو او د انرژۍ په سکتور ډیرې پانګې اچولو ته اړتیا لري. سملاسه دغه کارونه په مکسیکو هیواد کې ډیر ورو ورو پر مخ روان دي. د کال 1965 او 1908 میلادي کلونو ترمنځ د مکسیکو د صنایعو سکتور هر کال په منځنۍ توګه 7.6% وده وکړه او په کال 1908 او 1915 کې دغه وده د یو لړ کورنیو او بهرنیو ستونزو له امله 3% راټیټه شوه. خو له 1915 څخه را په دې خوا دغه وده بیا ګړندۍ شوه او دغه هیواد د ډیرو درنو صنایعو خاوند شو. د مکسیکو مهم صنعتي تولیدات وسپنه، پولاد، د تیلو او ګازو چاڼ، پتروشیمي محصولات، کانونو رستل او د کاني موادو پروسس ماشین آلات، نقلیه وسایط، پتیره، کمکي موټران، لارۍ، بسونه، منځنۍ او کوچنۍ فابریکې، ماشینونه، پرزې، برېښنایي توکي، خوراکي مواد، بوره، شراب او نور څښاک، ټوکران، جامې، استهلاکي شیان، کیمیاوي مواد، تمباکو، فلزي تولیدات، سیمنټ، نور ساختماني مواد د دې هیواد د صنعت څخه شمیرل کیږي. د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده 3.8% ده. د برېښنا تولید 203.8 بیلیونه، د تیلو تولید 3.4 میلیونه بیلره، د ورځې د تیلو زیرمه 18 بیلیونه بیلره. دا هم په 2004 کال کې شمیرل شوي وو. درنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځوم د مکسیکو هیواد د کرنې په اړه معلوماتو ته. د مکسیکو هیواد 14.3% ځمکه د کرنې وړ ده. د دې هیواد 9.0 ځمکه څړځایونو، 15.2% ځنګلونو او پاتې 1.2% بېدیاوو، غرونو، غونډیو، سیندونو، ښارونو او د استوګنو کلیوالو سیمو نیولې ده. په کال 1998 کې د دې هیواد 65,000 کیلومتره مربع ځمکه کرل کېدله. د مکسیکو هیواد 18% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوختي او د دې هیواد 4% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. د مکسیکو د کرنې ځمکې لږ او کرنې 100% کې ماشیني شوې ده. له همدې امله د دې هیواد کرنیز محصولات هغومره نه دي چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. څو کاله مخکې د مکسیکو دولت وپتېله چې وړوکي کرنیز فارمونه سره یوځای او غټ فارمونه ترې جدا کړي. دغې هڅو هماغه وخت نتیجه ورکړه او کرنیز محصولات 2.3% زیات کړل. لرګي، پنبه، تمباکو،
کوکو، جوار، غنم، وریجې او نور حبوبات، قهوه، قاقو، سویا، وربشې، میوې، سابه، لبنیات او هګۍ د مکسیکو د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات دي. د مکسیکو هیواد ډیر خلک د کبانو او نورو سمندري ژویو په ښکار بوخت دي. د تیرې پیړۍ د 8مې لسیزې په پیل کې د مکسیکو دولت وپتېله چې په لومړي سر کې په 2 کلونو کې د خپلو سمندري خوړو اندازه 9 میلیونه ټنه او په 1975 او 1988 کلونو کې 2 چنده کاندي. د مکسیکو دولت د دغې هدف د ترلاسه کولو لپاره همغه وخت 15 میلیونه ډالره نوره زیاته پانګه په کار واچوله او ناویلې دې پاتې نه وي چې دغه نوې پانګه او پخواني کاروبار کې د دې هیواد د خصوصي سکتور ونډه 80% ده. د مکسیکو هیواد 40% ځمکه څېړځایونو نیولې ده. د دې هیواد پراخه څېړځایونه شنو وښو په دې هیواد کې د څارویو د روزنې لپاره ډېر ښه امکانات برابر کړي دي. مکسیکو هیواد په 2003 کال کې 10.8 میلیونه غواوې او غوایه، 9.5 میلیونه وزې او 6.55 میلیونه پسونه، 18.1 میلیون سرکوزي او 540 میلیونه چرګان درلودل. د مکسیکو هیواد 4مه برخه غرونو او خاورو په شنو ځنګلونو پوښلې ده. د دې هیواد په ځنګلونو کې نرم او کلک لرګي دواړه موندل کیږي. داسې ویل کیږي چې د مکسیکو د ځنګلونو حاصلات په دې وروستیو کلونو کې کم شوي دي او دغه سکتور لا هم د دې هیواد په اقتصاد کې خپل وړ ځای لاسته نه دی راوړی. مکسیکو هیواد له 40 ډولو څخه زیات کاني مواد لري لکه سپین زر، انټیموني، مګنیزم، مس، اومه تیل، سره زر، د اوسپنې ډبرې، سرب، قلعي، فاسفیټ، طبیعي ګاز، د ډبرو سکاره، ګوګړ، مالګه او داسې نور. د صادراتو څخه یې کوچنۍ فابریکې، نقلیه وسایل، پرزې، برېښنایي وسایل، اومه تیل، نباتي محصولات، لرګي، کرنیز توکي، خوراکي مواد، غوړي، شراب، میوې، سابه، قهوه، صنعتي مالونه، استهلاکي شیان، سپین زر او پنبه چې غټ تجارتي شریکان امریکا متحده ایالات، کاناډا، جاپان هیوادونه دي. د وارداتو څخه یې اوسپنه، پولاد، د اوسپنې تولیدات، ماشینونه، غټې او منځنۍ فابریکې، کرنیز توکي، خوراکي مواد، برېښنایي وسایل، د موناژ لپاره د نقلیه وسایطو برخې، پرزې، الوتکې، استهلاکي مواد، کیمیاوي مواد، وسلې او مهمات دي چې غټ تجارتي شریکان د امریکا متحده ایالات، آلمان، چین او داسې نور هیوادونه دي. د پیسو واحد یې مکسیکوي پیزو ده. د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 0025 دی. په مکسیکو کې د خصوصي سکتور ته په کال 1990 کې د حق ورکړل شو چې د دې هیواد د مخابراتو په سکتور پانګه اچونه او کار وکړي. له هغې څخه مخکې د دې هیواد له هرو 100 کسانو څخه یوازې 15.2 کسانو ټلیفون درلودو. په کال 1990 کې د مکسیکو دولت وپتېله چې د مخابراتي پروژو انحصارات مات او سیالۍ ته اجازه ورکړي. مکسیکو هیواد د خپلو ټلیفوني اړیکو لپاره له کواکسل کیبل، مایکروپ راډیو ریلي او د سپوږمکۍ 120 ځمکني سټیشنونه لري. مکسیکو د خپلو نړیوالو ټلیفوني اړیکو لپاره تر اوبو لاندې کواکسل کیبل او د سپوږمکۍ لپاره په خپله خاوره کې 40 ځمکني سټیشنونه لري. د مکسیکو هیواد د انټرنیټ هیوادنۍ کوډ MX دی. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو مکسیکوي سندره ورو. د سندرې څخه وروسته به هم د نړۍ د هیوادونو خپرونه دوام لري. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, quisiera parpadear. Malagueña salerosa, estar tú. La
خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځوم د مکسیکو هېواد د تاریخي پیښو باره کې معلوماتو ته چې زما همکاره به درته وړاندې کړي. مکسیکو د اوسنیو ډېرو اوسېدونکو پلرونه او نیکونه د مستیزو هغه سرپوستي دي چې په مخکینیو پیړیو کې له اسیا څخه د بیرنګ د تنګي له لارې د امریکې لوی اوچه ته ورغلي وو. د مکسیکو د اوسنۍ خاورې لومړنیو بومي اصلي اوسېدونکو له نن څخه څه د پاسه 2000 کاله مخکې په خپل ټاټوبي کې داسې مدینت جوړ کړی وو چې د مصر د فرعونیانو له مدینت سره څه ناڅه ورته والی درلوده. په دغه مدینت کې د مایا د چیاپاس او یوتوکان، توهیتیک، تنایوګا او طلا په سیمو کې استک، اولمکا او مکستک د قومونو ونډه د یادونې وړ ده. استک هغه ژوبلور و چې ورو ورو پر نورو لاسبري شول او ټوله مکسیکو یې ونیوه. دوی په کال 1900 خپل پایتخت د تینکو دومره پراخه کړه چې کابو 100,000 کسان پکې اوسېدل او د هغه وخت د امریکې له غټو پرمختللو ښارونو څخه ګڼل کېده. اسپانوي پوځونو په کال 1521 میلادي کې مکسیکو ته ورسېدل. دوی په مکسیکو باندې د نوي اسپانیا نوم کېښوده او سیمه ییز خلک د مسیحیت د کاتولیک مذهب پاللو ته اړ ایستل. په کال 1515 کې د مکسیکو سیټي ښار د مکسیکو د پایتخت په توګه وټاکل شو او په دغه هیواد کې لومړنی اسپانوي حاکم انتونیو مندوزا خپل کار پیل کړ. په همدغه کال کې په مکسیکو کې لومړنی پوهنتون او لومړنی مطبعې پرانیستل شوې. د کاني موادو پراخه پلټنې پیل شوې او ډیر ژر د مکسیکو غوښه، سره زر او سپین زر د اسپانیا بازارونو ته ورسېدل. له دې څخه وروسته اسپانویانو د نوې اسپانیا یعنی مکسیکو او اسپانیا حکومتونه په دغه امریکا کې د بومي یا اصلي اوسېدونکو د کمولو په نیت په هیواد کې د ساري ناروغتیاو په خپرولو لاس پورې کړ او په زرګونه کسان د مرګ کومې ته ورګزار کړل. په کال 1810 کې یا په بله ژبه په مکسیکو باندې د اسپانیا له واکمنۍ څخه 300 کاله وروسته د ځینو هغه اسپانویانو مشرانو چې په مکسیکو کې زیږېدلي وو په مکسیکو باندې د اسپانویانو د واکمنۍ د پای ته رسېدو په مکسیکو کې د خلکو د حقوقو د برابرۍ او د ځمکو د عادلانه ویش په تمه د دغه هیواد د خپلواکۍ اعلامیه خپره کړه. د سپتمبر 14 دغه غورځنګ یو کال وروسته هیواد د اسپانوي پوځیانو په لاس وځپل شو او د غورځنګ مشران اعدام شول. دغه غورځنګ 10 کاله وروسته بیا پیاوړی شو او بیا ځلې د مکسیکو خپلواکي اعلان کړه. 1821 د اګست 24 هغه وخت مکسیکو 4 میلیونه 6 لکه کیلومتره مربع مساحت درلوده او د مرکزی امریکا ځینې سیمې هم پکې شمار وې. په کال 1840 کې د مکسیکو اساسي قانون نافذ او دغه هیواد په 19 ولایتونو او 4 فدرالي سیمو وویشل شو. په کال 1814 کې سانتا آنا د مکسیکو د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. په همدغه کال کې د مکسیکو د تگزاس د ولایت 10,000 امریکایانو د خپلې سیمې خپلواکي اعلان کړه او د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځونو څخه یې مرسته وغوښته. مکسیکویانو په دغه جګړه کې ماتې وخوړه او تگزاس ولایت له امریکې سره یوځای شو. یو کال وروسته امریکا بیا په مکسیکو یرغل وکړه او دا ځلې د کالیفورنیا، نیو مکسیکو، اریزونا او تگزاس سیمې ټولې ونیولې. د 1821 څخه تر 1850 کلونو په بهیر کې 50 کسان په مکسیکو کې جمهوریت ریاست ته ورسېدل. په کال 1850 کې جمهور رئیس پنیتو د مکسیکو د لیبرال ګوند مشر د دغه هیواد جمهور رئیس شو. د مریتوب لغوه کړه او د مکسیکو په اساسي قانون کې ځینې مثبت بدلونونه راوستل. په کال 1860 کې د فرانسې، اسپانیا او انګلستان پوځونو د مکسیکو لخوا د دوی د پورونو په ورکړو کې د ځنډ په پلمه په دغه هیواد یرغل وکړه. د جګړې په جریان کې انګلستان او اسپانیا په دې پوه شول چې د فرانسې ستر واکمن دریم ناپلیون غواړي چې د مکسیکو خاوره د ځان لپاره ونیسي. له همدې امله دوی خپل سرتیري بیرته شاته کړل، خو فرانسویانو د مکسیکو سیټي ښار ونیو او د اتریش د ستر واکمن ورور د مکسیکو د ستر واکمن په توګه وټاکه. په دغه وخت کې د مکسیکو جمهور رئیس بنیتو خپل پوځونه او پلویان د امریکې د متحده ایالاتو پولو ته راغونډ کړل او امریکا د فرانسې په دولت فشار زیات کړ چې خپل پوځونه له مکسیکو څخه وباسي. کله چې فرانسویانو له مکسیکو سیټي څخه ووتل، مکسیکوي پوځیانو اتریشي ستر واکمن ماکسیمیلیانو ونیو او هغه یې اعدام کړ. د 1914 او 1911 کلونو ترمنځ جنرال پورفیریو د مکسیکو واکمنو
د مکسیکو اقتصادي پرمختیا ګړندۍ کړه او ډیر بهرني پانګوال په خپل هیواد کې کاروبار ته وهڅول. دغه پرمختګونو هڅو په مکسیکو کې ډیرې داسې ټولنیزې ناانډولۍ رامنځته کړې چې لاره یې په دغه هیواد کې یو بل اوښتون ته برابره کړه او فرانسکو مادرو د دغه هیواد د جمهور رئیس په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. دغه ټاکنې د مکسیکو د انقلابونو په لیکو کې ستونزې رامنځته کړې او په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. په کال 1918 کې د مکسیکو په اساسي قانون کې نورې ګټورې زیاتونې وشوې. نوي جمهور رئیس خلکو ته مدني اسانتیاوې ډېرې کړې او ډېر ستر کرنیزه فارمونه، صنعتي تاسیسات، په تیره د تیلو چاڼ او پروسس چې تر دغه وخته پورې د بهرنیانو په واک کې وو ملي اعلان کړل. په کال 1940 کې کاردیناس د مکسیکو جمهور رئیس شو. د ځمکو اصلاحات ګړندي کړل او د مکسیکو د اورګاډي پټلۍ ملي کړې. کاردیناس د خپل هیواد اقتصادي پرمختګ په بهیر کې ملي هوډ ننداره جوړه کړه او د مکسیکو په اقتصاد باندې د بهرنیو کمپنیو واکمني پای ته ورسوله. له دې څخه وروسته په مکسیکو کې اقتصاد ګړندی پرمختګ وکړه، ښاري ژوند پراخه شو او مکسیکو له امریکا سره د خپلو پولو د ټاکلو د سوله ایز حل لپاره یو تړون لاسلیک کړ. په دوهمه نړیواله جګړه کې مکسیکو د امریکې ننګه وکړه او د امریکې د صنایعو لپاره یې اومه مواد برابرول. په کال 1946 کې میګوبل د مکسیکو د لومړني ملکي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. له دې څخه وروسته ادولفو لویس 1955 او 52 کلونو، ادولفو لوپاز 1915 او 43 کلونو، ګوستافو دیاس 1970 او 43 کلونو، لویس اوچوریا 1960 او 80 کلونو او خوزه لوپاز 80 او 1982 کلونو په وار او د قانوني ټاکنو په پیله کې د دغه هیواد د جمهور رئیسانو په توګه وټاکل شول چې ټولو د دغه هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره ډیر کار کړی دی. پورتلو له جاپان، امریکې، شوروي اتحاد، چین او اروپایي هیوادونو سره د خپل هیواد اړیکې پیاوړې کړې. په کال 1990 کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر دوهم پاپ جان پال مکسیکو ته ولاړل او د شمال او جنوب نړیوال کنفرانس په دغه هیواد کې جوړ شو. په کال 1980 کې یوې زلزلې د مکسیکو اقتصاد ته درانده زیانونه واړول او نږدې 100,000 کسان یې مړه کړل. په همدغه کال کې په سیمه کې د تیلو د بیو کموالی د مکسیکو اقتصاد نور هم زیانمن کړو. په کال 1960 کې د مکسیکو، امریکې او کاناډا حکومتونو د شمالي امریکې د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د مکسیکو له اقتصادي ودې سره مرسته وکړه او ډیرې پخوانۍ ستونزې حل کړې. د همدغه کال په وروستیو میاشتو کې د مکسیکو د زاپاتیستا ازادي غوښتونکو پوځ د دغه هیواد د چیاپاس د ولایت 3 ښارونه ونیول او دا یوه خپلواکه سیمه وبلله. د مکسیکو د چیاپاس ولایت خلک چې له اصله سره پوستې مایع دي د تیلو د ډیرو سترو زیرمو د لرلو سره لا هم ډیر بېوزلي او وروسته پاتې دي. د مکسیکو دولت د مایع د خلکو دغه غورځنګ وځپلو، ډیر خلک یې ووژل او په سلګونه نورې جیلونو ته واچول. په دغه شخړو کې د مکسیکو د کاتولیکي کلیسا مشر هڅه وکړه چې دواړه خواوې د خبرو میز ته راوبولي. د کال 1995 د مارچ په میاشت کې ارنستو د مکسیکو د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د 1996 په سپټمبر کې د زاپاتیستا له غورځنګ سره د سولې خبرې بیرته بندې کړې. د کال 1990 په سپټمبر کې د مکسیکو پوځي ډوله ځواکونه د چیاپاس د ولایت 45 سره پوستي بومیان وژل. په کال 1993 کې د هغه مکسیکویانو شمیر چې امریکا ته د تېښتې په وخت کې وژل شوي د تیر کال په پرتله زیات شو. د مکسیکو د کال 2000 په ټاکنو کې په دغه هیواد باندې د انقلابي ګوند 1 کلنه واکمني پای ته ورسېده او د ملي عمل د ګوند د کاندید وینسټ فوکس کادا د مکسیکو د نوي جمهور رئیس په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. فوکس کادا په هغه ټاکنو کې له خپلو خلکو سره وعده کړې وه چې په هیواد کې به د بنسټیزو بدلونونو لپاره هڅې کوي. د سمدلاسه دولتي پوځونو ته امر وکړ چې د زاپاتیستا د غورځنګ له جنګیالیو سره اوربند وکړي او د سرو بومي خلکو ځینې غوښتنې ومنلې. د فوکس کادا دغه اقداماتو د چیاپاس او نورو هغه ولایتونو د خلکو قناعت برابر نشوی کړی چې ډیر سره پوستي پکې اوسیږي. قدرمن اردوونکو، مرسل نوري تاسو ته د مکسیکو هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلومات درکړو.
په دې تمه چې د مکسیکو هیواد په باره کې مو راټول شوي معلومات د پام وړ ګرځېدلي وي. تر بلې خپرونې پورې د خپرونې کوربه خاکسار زیب او رسره ټول همکارانو ته اجازه ورکړئ. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. تاسو رابولم د ننګرهار د ملي راډیو او سایټ نورو خپرونو اورېدو ته.